تخکلا او رنگین یو یې مثال جوړو وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړو. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم الحاج ملا عبدالغني برادر آخوند د یوه لوړپوړي پلاوي په مشرۍ د لوګر ولایت د مس عینک له کان څخه لیدنه وکړه. پلاوي چې مشري محترم ملا صاحب کوله او د کانونو او پټرولیم، اقتصاد، صنعت او سوداګرۍ، مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارتونو محترمو وزیرانو، د چارو ادارې مشر او یو شمېر امنیتي مسؤلینو ګډون درلود. د مس عینک کان بېلابېلې برخې وکتلې. الحاج ملا عبدالغني برادر آخوند د مس عینک کان د هیواد لپاره مهمه اقتصادي سرچینه وبلله. له چین هیواد څخه یې غوښتنه وکړه چې د یاد کان عملي چارې دې ژر تر ژره پیل کړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په مشرۍ پلاوي په یاده سیمه کې د پروژې د قراردادي شرکت MCC له مسؤلینو سره هم وکتل. په پای کې پلاوي د دغه کان لرغونې سیمې وکتلې او په دغو سیمو کې د موجودو لرغونو آثارو د لیږد په اړه اړوندو مسؤلینو ته لازمي سپارښتنې وکړي. د ښایست د رڼاګانو یې مشال جوړو خپل هیواد د پرمختللې نړۍ سیال جوړو. د ښایست د رڼاګانو یې مشال جوړو خپل هیواد د پرمختللې